ولا یاره موږ سره چې یو 1000 افغانۍ وي که نه نو موږ په اسانۍ کولی شو میلیاردونه ورباندې وګټو. هغه څنګه وروره؟ ډېره ښه او اسانه طریقه ده. تا سره کتابچه او قلم نشته؟ او شته ایښي وو دغه ته راوړه که نه زه اوس تا ته وکړم. یاره موږ چې د 1000 افغانیو مڼۍ راوړو که نه نو مڼۍ خلطه چې ده په 100 افغانۍ ده نو موږ یې دلته په 200 خرڅې کړو نو موږ ته په خلطه کې 100 افغانۍ پاتې کېږي. صحیح ده؟ نو چې کم از کم 3 چکره منډۍ ته د ورځې ووهو که نه نو دا شوې 13 خلطې. نو 13 خلطې چې موږ او تاسو په 200 خرڅې کړو نو هره خلطه کې موږ ته 100 پاتې کېږي نو په یو ورځ کې موږ 3000 افغانۍ ګټلی شو. نو دا دې شوې 90000 افغانۍ. صحیح ده؟ نو په دې 90000 افغانۍ چې موږ او تاسو وړوکی مال واخلو که نه او دا لوی اختر ته وساتو نو لوی اختر کې خو تا ته پته ده چې مال ګراني قیمت یې لوړي نو په دې باندې موږ کولی شو 4-5 لکه افغانۍ وګټو. سوچ کوه نو ښه نو 5 لکه چې موږ وګټلې که نه نو دا به راواخلو صرافۍ کې ورباندې کاروبار شروع کړو نو په کال کې دننه به موږ میلیونونه او بیا میلیاردونه پیسې وګټو. یار نو وروره دې لپاره موږ ته څه کول پکار دي؟ اوس نو دې ایډیا لپاره موږ ته 1000 افغانۍ پکار دي. یار نو وروره ما سره خو یوازې 11 ګون دی. راځه مړه چې په دې باندې 5 والا آیسکریم وخورو.